د زرپاڼې خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. هیله ده چې روغ جوړ پایاست. بیا هم هاجره مراد یم او دا ځل د زرپاڼې په خپرونه کې د یو بل په زړه پورې ناول کیسې سره ستاسې چوپړ ته حاضرېږم. دا ناول د واده پر سبا نومیږي. لیکوالی عارفه عمر لور بشیر ده او په خورا خوږه او هنري ژبه د افغاني غلطو دودونو کیسه انځور کړې ده. راځئ چې لومړی برخې ته یې دم شو. د کلي له میدانۍ نه د لالو مرجانه مبارک د شه سندرې غږ د هر کلیوال د غوږونو دروازې په نرمۍ ټکولې او د هغې تر زړونو یې لارې باسلې. د ګلولي دوی د کور بام په سرو شنو لوپټو پټ شوی و. د ټولو ښځو او جنکو پلونه ډک ښکارېدل. د ګلولي مور ما بیګم خو د یوې ډکې بوجۍ په خوا کې په تلوار ولاړه وه. لال بیبي د ګلولي د ترور لور په منډه پر زینو راجګه شوه. هغه سیده ما بیګم ترور ته نږدې شوه. په تلوار یې وپوښتل: په تاسې یو چارمغز خو لږ نه دي؟ نورې ښځې بام ته راجګې شوي دي. نه بېغمه اوسه، دا یوې بوجۍ ته خو لا چا لاس هم نه دی کړی. په دې کې یوه ډله نورې ښځې بام ته راجګې شوې او سیده ما بیګم ترور ته نږدې شوې. ما بیګم ترور هم ورته د بوجۍ خوله خلاصه کړه. له سترګو مو جار شم، واخلئ، څونه چې اخلئ دغه دي، واخلئ. ښځې بوجۍ ته ټیټې شوې. هرې یوې یوه لپه چارمغز او پتاسې واخیستې. په دې وخت کې ماشومانو نارې کړې: هله ورا راغله، هغه د ورا راغله، هلئ ناوې یې راوړه، راځئ چې ویې ګورو. هغه میدانۍ ته راجګه شوه. له دې نارو او خوښیو سره ټولې ښځې د بام څنډو ته په منډه شوې. هغوی په تلوار خپلو پلونو ته تر مړوندونو په نکریزو سرې منګولې ښکته کړې او موټي یې له غوزانو او پتاسو ډک کړل. ټولو خپلې سترګې په تنګې او نرۍ کوڅې ګنډلې وې. هرې یوې هڅه کوله چې لومړی ورا په خوږو وولي. دا نو دوی نیک شګون ګاڼه. لږه شېبه وروسته کوڅه له ماشومانو ډکه شوه. ورپسې په زرغونو او سرو شالونو رنګینه شوې ډولۍ د 4 تنو ځوانانو پر مټ کوڅې ته راننوته. له دوی سره زوم ګلولي هم په ډولۍ لاس ایښی و او شمېرلې قدمونه یې اخیستل. همدا و چې ډولۍ راښکاره شوه او د ګلولي دوی د بامه پرې د غوزانو او پتاسو باران په ورېدو شو. هر چا هڅه کوله چې زوم په خوږو وولي، خو په منځ کې داسې ښځې هم وې چې خپل میړونه به یې چې له وار سره روان وه په چارمغزو او پتاسو ویشتل. په دې منځ کې جنکو هم خپل د خوښې زلمیان د نورو له سترګو پناه په پتاسو ویشتل. خو هغوی هم پوهېدل چې دا ویشتل څوک کوي، نو ځکه خو به له لاندې نه ډېر خواږه نظرونه مخ په پاس په منډو شول. ډولۍ د پتاسو او چارمغزو په باران کې واړه انګړ ته وردننه شوه او نور وراوال سړي له انګړه د باندې ودرېدل. ګلولي هم له خپلې ډولۍ سره انګړ ته دننه شو. د هغه په خوشایو ککړو جامو په لیدو ډېرو ښځو چغې نارې پیل کړې. ما بیګم ترور خو په کنځلو سر شوه. دوی د خپلې سترګې وخوري، ته وګوره نوي جدید کالي یې څنګه ورته په خوشایو ککړ کړي دي، دا به اوس څنګه پاکیږي. ګلولي هیڅ نه ویل او همداسې له ډولۍ سره جوخت سترګې ښکته ولاړو. په همدې چغو او نارو کې د کلي مستو جنکو خپلو پړونو نه څپر جوړ کړ څو ناوې په پرده کې کوټې ته دننه کړي. همدا چې ناوې له ډولۍ نه ښکته کړه او ښځو د ناوې زر زر مزه خاده شي زر زر مزه سندره یې د چمبې د خوږ غږ ملګرې کړه. څو تنه د الک ملګرې ښځې له زوم نه راټولې شوې او هغه ته یې د جامو بدلول وویل. زوم خپلو جامو ته وکتل، ناڅاپه یې په لوړ غږ وخندل. خو لال بیبي په قهر شوه: د دې خاورېرې خوراک دې شي، دا نو څه رواج شو؟ بلې ښځې په کراره وویل: دا ښه رواج دی که بد؟ اوس همداسې ده، نو چې شاو به په خوشایو ولي که نه؟
خو کاش کې مونږ هم د هغې شاو داسې په خوشایو شین کړی وی. هغې بلې ښځې په خوښۍ وویل غم یې مه کوه. هغه یې هم روغ پرېښود. ګل احمد دادا ورته داسې د څېړۍ ګنډنه واچولې چې د دې پې خادې وشي. ګلولي په کرارۍ وویل ګل احمد دادا ښه ونه کړل. لال بیبي په قهر سره وویل نو دا یې ښه وکړه چې تا ته په لاره کې پټ وه او په خوشایو یې وویشتې. ته خو وګوره که نه دومره ټول نارینه ټول په خوشایو ککړ شوي دي. دا زموږ رواج دی. هغه هم زموږ رواج دی. خو موږ شاوو ته د توتو ګنډه ږدو او تیره تبر ورکوو. لال بیبي وخندل. نر چې نر وي دواړه یو شان ماتوي. داسې پاتې نه راځي لکه ګیدړه. دې نه یې چې کومه ښځه ورته درولې وه ډېره به ښه وه. هغه ګنډه ما هم نه شوه ماتولی. بل هغه اوس زما وښی دی. ته چې څه وایې وایئ. زه خو وایم ګل احمد دادا نر کار کړی دی. ګل احمد دادا ته به څه نه وایم. دونه وایم چې ښه کار نه دی شوی. لال بیبي وموسېده. هغه پاکې جامې چې ګلولي ته راوړې وي هغې ته یې ورکړې چې خپلې جامې بدلې کړي او خپله په خندا خندا روانه شوه. په تلو تلو کې یې ویل ګل احمد دادا یې مذهب په لاس کې ورکړی دی. هغه پوهېده چې دی به دا کچه توب کوي چې زموږ ورا به په لندو خوشایو ولي. ګلولي جامې واخیستې او همداسې غلی د کوټې پر خوا وخوځېد. خو د ګنډې ماتولو پیښه یې له ذهنه نه وته. یوه شیبه یې په ذهن کې د ګنډې د ماتولو ټوله صحنه څو ځله تېره شوه او بیا یې شیر محمد ور په زړه شو چې کله یې د څېړۍ زخهدارې ګنډې یا منډو ته وکتل او بیا پڅ تبر ته ورټیټ شو. یوه شیبه تم شو. بیا یې ورو لاسونه د تبر په خوا اوږده کړل. تبر یې راواخیست او خپل تره ته یې ور وښود. بیا یې د څېړۍ غټه زخهداره لرګی ور په ګوته کړ. تره یې هم په قهر څه وویل. د سر د نه په دود وښوراوه. تره یې بیا غوږ ته ورنږدې شو. بیا یې څه وویل خو د بیا سر د نه په دود وښوراوه. تره یې شاوخوا وکتل. بیا یې ده ته څوک ور وښوده خو د بیا هم سر د نه په دود وښوراوه او ورسره یې تبر په قهر په ځمکه وغورځاوه. خپله ترشا شو او په لوړ غږ یې وویل زه دا ګنډه نشم ماتول. زه دا ګنډه نه ماتوم. ټول حیران شول. ناڅاپه ترې پلار، ترونه، د تره زامن، ماماګان او نور لرې او نږدې خپلوان راتاو شول او هر یو ته یې څه وویل. خو د بیا په لوړ غږ وویل زه دا ګنډه نه ماتوم. د ګلوالي خوښه چې زموږ د توتو ګنډه ماتوي او که نه. هغه ته چې څومره ټولو وویل خو هغه نه منله. د ګلولي تره غټه به په دې په غوسه و چې د څېړۍ زخهداره ګنډه چا شیر محمد ته اچولې ده او هڅه یې کوله چې شیر محمد دې د رضا کړي چې د دود سره سم ورته د توتو ګنډه راوړي او تبر به هم ورته تیره راوړي. په کلکه یې ورته وویل دا چا ټوکې کړي دي. همدا اوس درته هغه ګنډه چې ما تیاره کړې وه راوړم. غټاباد شیر محمد له پلار سره په خبرو شو. هغه هڅه کوله چې د هغوی مشرانو ته قناعت ورکړي چې دا ټوکه چا کړي او د ورته تیاره د توتو ګنډه له تیره تبر سره راوړې وه. په دې کې د غټابا کشري زوی محمد حسن په منډه هغه ګنډه او تبر راوړل. خو شیر محمد د خپلو مشرانو خبره هم ونه منله او بیخي یې د ګنډې له ماتولو نه انکار وکړ. په قهر یې وویل بیخي چې د ارچې لرګی هم راته راوړي اوس زه دا رواج نه کوم. ګلولي چې دا حال ولید نو ده هم د دې لپاره چې شیر محمد کم را نشي د ګنډې له ماتولو نه انکار وکړ. خپل تره ته یې وویل چې شیر محمد ګنډه نه ماتوي زه یې هم نه ماتوم. آخر زمونږ خو د بدل کار دی. په دې کې شیر محمد ورته وخندل. واخله ګنډه ماته که. موږ خو درته په رواج د توتو ګنډه اچولې ده. ښه یې وګوره یوه زخم نه لري. سره له دې چې ګلولي ګنډه ماته نه کړه خو بیا هم د شیر محمد په څېره کې قهر او غوسه اوچته ښکارېده او د هغه څېره لا تر دې دمه د ګلولي هیره نه وه. چا له دروازې غږ وکړ ګلولي ستا جامې بدلول هم هغه د چا کپن راوړل شو.
ګلولي ته خندا ورغله او په خندا یې وویل دا دی راغلم. جامې بدلې کړې، له کوټې نه راووت. ګوري چې ټول ورته په دروازه کې ولاړ. ښځو پرې بیا د پتاسو وارونه پیل کړل. خپلوانو هلکان رامنځته کړل او هر یو یې له پګړۍ نه د پتاسو اخیستو ټوپونه پیل کړل. خو لال بیبي چې ځان یې واکداره کولو په هلکانو یې نارې سورې جوړې کړي. دا څه حال ما اچولی، لرې شئ، د مخروني وخت دی. هلکان هم سم د لاسه لرې شول. لال بیبي وړاندې راغله، ده ته یې پټ په غوږ کې وویل جیب کې دي پیسې شته او که نه؟ شته دی، لږې خو نه دي. نه بس دی. ښه نو راځه. ګلولي په لال بیبي پسې وخوځېدو. هلکانو او ښځو پرې نارې او ټوکې شروع کړي. چا ویل لږې ورکړه که نه، در باندې بلدېږي. بل یې نارې کړې چې د تره زویه ډېرې ورکه چې ستا قدر پرې معلوم شي. یوې ښځې پرې غږ کړ چې ګوره لوټ دې نه کي. ګلولي همداسې په مسو شونډو بالاخانې ته له چارتراش نه جوړې نرۍ زینې باندې پورته شو. همدا چې د کوټې دروازې ته ورسېد، دننه یې وکتل د دروازې مخامخ ناوې په سرو جامو کې ولاړه وه. هغې یو سپین خامک شوی دستمال په دواړو منګلو کې مخ ته نیولی و. د یو قدم کوټې ته دننه کېښود. د جنکو او ښځو غږونه پورته شول. ګوره چې لږې ورنکې، هغه ډېره لویه ډولۍ ده. بلې وویل داسې نشي چې ناچالې پیسې ورکي. یوې په ملنډو وویل خدای زده چې په جیب کې پیسې شته او که نه. یوې نجلۍ د کوټې له کونجه نارې کړې دا جیبونه یې ورته ولټوئ. ګلولي د شونډو په کونجونو کې وموسېده. وړاندې ورغی او ناوې ته مخامخ ودرېد. جب ته یې لاس کړ. له دې سره د ښځو نارې بیا زیاتې شوې او پورته شوې. حالۍ چې اوس بنډلونه راباسي، ګورئ چورې کوي. ګلولي بیا هم څه ونه ویل. له دود سره سم هغه باید څه نه وی ویلي. شاوخوا یې وکتل. د ناوې ترور د ناوې په خوا کې جوخته ولاړه وه. هغې پلو ورته ونیو او ده هم په مسکو شونډو څه شی په موټي کې پټ د ناوې د ترور پلو ته ور واچول. بیا د جنکو او ښځو چغې پورته شوې څومره دي؟ لکه چې کمې وې داسې یې پټې ورکړې. ګلما مخ تر هغې ښکاره نه کړي چې سمې پیسې یې نه یې درکړي. په دې کې د ګلما ترور نارې کړي شاو 2000 راکړي دي. او بیا د جنکو او ښځو چغې او چکچکې شوې. د ګلما ترور ګلما ته د مخ ښکاره کولو وویل او ګلما هم ورو دواړه په نکریزو سره لاسونه له مخ نه لرې کړل. ګلولي سترګې ښکته نیولې وې. جنکو پرې نارې کړې څه ته دې سترګې ښکته نیولې دي؟ ته خو نر یې، څه ښځه خو نه یې. ناوې ته دې وګوره، څومره ښایسته ګلالۍ ناوې دې ده. ناوې ته دې وګوره ګلولي، وګوره که نه سمه بدر جماله درته ولاړه ده. ده هم سترګې ورجګې کړې. اول یې د هغې پښو ته وکتل. پښې یې وړې او تکې سپینې وې. له ونې لوړه او نرۍ وه او اننګي یې له حیا او د منګلو او د سمال د تودوخې له وجې ګلابي شوې وه. دا سره ننګي د هغې سپین مخ او زرینو ویښتو سره ښه جوړېدل. د ګلما سرې غوښنې شونډې رپېدې او دا رپېدا یې د ښکلا په ننداره کې خورا ښه مرسته کوله. که څه هم چې سترګې یې پټې وې، خو بیا همداسې ښکارېده لکه چې د هغې سترګې به شنې او غټې غټې وي. ګلما سره له دې چې له وجوده خواره ښکارېده، خو مخ یې ښه په غوښو ډک و. د ګلولي سترګې یوه شېبه د هغې په ډکو اننګو تم شوې. بیا یې ژر سترګې واړولې. په کرارۍ یې تر ژبې لاندې وویل زما ډېره خوښه شوه. یوې ښځې ورباندې راغړم وهل. موږ وانه اورېدل، لږې په جګ غږ ووایه. ګلولي د ګلما ترور ته مخ کړ. خو ومې ویل که نه چې زما ډېره خوښه شوه. په دې کې یوه زړه ښځه راوړاندې شوه. دی یې په تندي ښکل کړ. په خندا یې وویل ستا به نو سترګې ړندې وي چې خوښه شوې دې نه وي. وګوره داسې نازکه او ډولۍ ده لکه درېدلی ګل. وګوره داسې نازکه او ګلورینه ده لکه درېدي ګل. له دې سره بیا
د چکچکو غږونه جګ شول او ورسره د ګلما په نازکو شونډو خوږه مسکا ورو ورو په نڅېدو شوه او د هغې له خوږې مسکا سره د هغې خوږ نظر هم له کوټې نه د ګلولي د وتو بدرګه وکړه. لا به ګلولي له زینو نه نه و ښکته شوی چې د کلي او کور نارینهو خپله برخه د مخروني پیسې د ما بیګم ترور په لاس ناوې ته رالیږل پیل کړل. هر چا هڅه کوله چې ژر پیسې ورکړي او ما بیګم ترور یې نوم د ټولو تر مخ په لوړ غږ واخلي چې ناوې یې واوري. دلته د کلي کور ټول نارینه ناوې ته پیسې ورکوي او که مخرونی ورنکړي نو ناوې هم ورته مخ نه ښکاره کوي او بیا په دې خبره ټول کلی پوهیږي چې فلاني ناوې ته مخرونی نه دی ورکړی. ځکه خو هر چا هڅه کوله چې له دې مخروني څخه ځان ژر ژر خلاص کړي. د ګلولي دوی وړوکی ډبرین کور د غره په غیږ کې داسې جوړ شوی و چې ترې لاندې تنګه او وړه دره ټوله هغه د چا خبره لکه ورغوی ښکارېده. له وړې کړکۍ نه به کله کله خوږ نرم شمال په پسپسۍ کوټې ته راننوت او د ګلولي له سترګو پناه به یې په غلا د ګلما په زرینو ویښتو خپلې نرمې منګولې راکشې کړې او همداسې په غلچکي ډول به ووت. ګلما خوب نیولې ښکارېده. له کړکۍ نه یې د باندې وکتل. لا خو لمر نه و راختلی. بیرته په خپل ځای کې کېناسته. خپل کالي سره راټول کړل. یو ناڅاپه یې هغه شیبې ورپه زړه شوې چې دا به ټوله ورځ د بالاخانې په کړکۍ کې ناسته وه. همدا چې د ګلولي سر به له خوړه راښکاره شو نو د دې به هم په شونډو مسکا په ګډېدو شوه. سم د لاسه به یې منډې کړې. په منګیو به ورټیټه شوه. یو یو به یې راکوږ کړ چې په کوم کې به اوبه نه وې نو اوږې ته به یې جګ کړ او لکه مرغۍ به والوته. یو وار ټول منګي یې ورېندار ډک کړي وو. دا حیرانه شوه چې څه وکړي. یوه شیبه چورتي شوه. بیا یې شاوخوا په کرارۍ وکتل چې څوک ورته ګوري او که نه. بیا منګو ته ورټیټه شوه او یو ډک منګی یې اوږې ته کړ او خپله په منډه له کوره ووته. همدا چې پښه یې له وره نه د باندې کېښوده نو منګی یې د واره تر مخې ډیران کې چپه کړ او همداسې په منډه د کمره د چینې پر خوا روانه شوه. لا خو به څو شېبې نه وې تېرې چې ګلما پر خوینده کمر باندې لکه وزه داسې په منډو ښکته شوه. لاندې چینې چې ورسېده شاوخوا یې وکتل. هیڅوک نه و. حیرانه وه چې ګلولي څه شو. لږه وړاندې لاړه. بیرته راغله خو تر نظره یې نه شو. فکر وکړ چې هغه به ګلولي نه و. هسې بل څوک یې لیدلی دی او د ګلولي ګمان یې پرې راغلی دی. لږه ناهیلې شوه. د منګي خوله یې د چینې په خوله کې د توت هغې پاڼې ته برابره کړه چې د چینې په خوله کې خلکو د دې لپاره ایښی و چې د چینې اوبه راټولې وبهیږي او جنکۍ د اوبو اخیستو پر مهال ډېرې ونه ځنډېږي. منګی یې ډک شو. همدا چې منګی یې اوږو ته کړ او د چینې له څنګه جګه شوه نو چا ورباندې له شا نه له دومره نږدې نه لکه خوله یې د دې پر غوږ کې نښلولې وي چغه کړه. دلته څه بلا غواړي؟ دې شټ واهه. ژر یې له ځایه ترپ کړه او سم د لاسه یې تر شا وکتل چې ګوري ګلولي و. دا ورباندې په غوسه شوه او روانه شوه. هغه که هر څه ورته وویل چې ټوکې ورسره کړي دي خو دې ونه منله. همدا چې د کمره سر ته وخته نو ورباندې یې چغې کړې. څه ته هر وخت په غلا غلا را روان یې؟ یا مې سمه ځان ته وغواړه او یا نور ما پسې مه راځه. ګلولي ورباندې چغه کړه. بیا به مې ته ونه کې. دې وخندل. ته خو یوار میدان ته شه کنه بیا به ګورو. زه خو به همدا سبا میدان ته شم. هغه وایي کنه چې نري کې زرې کې. ګلما دا وویل او همداسې له خندا نه په ډکه خوله مخ په کور په منډو شوه. د زرپاڼې خپرونې خوږو مینهوالو، د واده پر سبا د ناول لومړۍ برخه همدومره وه چې ما هاجره مراد د حکمت الله صاحب زاده د تخنیک په همکارۍ تاسو ته وړاندې کړه. تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.